پدې مخشه ورځې شه مدرسې شه په درس باندې لاګیاو د شرخ جامی طالبون ورته نوستي یو امی کا سروغی وی مولوی صاحب مورتل د سبق ټیم د کله چې سبق باد شي غنه باد روشا وی مولوی صاحب ډیره ضروري خبره څه شي خبره وی چایره شزینا دی بیلی ورته سبق ته پیراشي زګه طالبون حق دیو دی قربات سبق میں وی اشزینات میں قتل دی مدرسے په تالیشه تیر سری او په بیکراشه وی لوړاوا طالبونه ته مویل چې که خوښه مې د شزینا روغلی دو چې سوی د خیر کی که تو سه خوښه ورش حق ته تو سه د چې تو سه ته سبق وی تو سه خوښه تو ورش دی ویل ورشا مور تل تو سه تقرار کایې ورغه هوټل میں چې خیر سفر یاد دا اور سراور وی ان د مسلمانې د معاشري او عکس درته مخه تا کوم هغه خیرکی په شاړوشلا وی مولوی صاحب زه چې پلورو مېر کیم زه ته ود کړیو ازې شمه واخ نه تیرې ده زیا زو دا کړم دواله کری پی اوس سامان دی روکو وی چې روغن کړتا وی چې ورینه بیا ود کړل وی چې هغه پیسې مونږ ورېر وخسته دواله کری پی وی چې مو وړي کی بچون وی ورېر ته مې وی چې ورېرا د پیسې سمیشته پچار دی وی ورېر مې دمر په غوسه شو چې پکېری باندې کړل مولوی صاحب سے کولا کېری زه دغه ترغلی زه دواله کری پی نه غونم خالی د اور توګه چې الله مې د ورېر زړه بدل کی چې کېر ته مې پرېږ دی مو تخپل مېر او فایند وړي کی ورینه ډېر پزړه کېری چې کېر ته مې پرېږ دی زاغه پیسې نه غونم مولوی صاحب مو ته دعا وکا چې الله مې د ورېر زړه بدل کی دا خبره عزتمند دې برداشت دی په قران باندې کیمزه ش عمل د چې میږي چې مسلمان د تراکی وکړو کیمزه ش عمل دا یو بچی روغله د سده بچی په عمر مې وا وی مور سرنګ بچی روغلی وی مولوی صاحب زندگی نه ډېر ستړی مول چې ګلی او چې زندگی ختم کا خو تو یو بیان مې اوریدل او چې خودکشي ساخونه دا او د قیامت راځي په دغه شی باندې زون مړای وی صاحبونه تاتل یو دعا مې پکولا تو تا روغلی مولوی صاحب دعا ورته څه شوی دی بچی وی چې خاون پکیر شما زوی ختم دا ورینه ما پکیر شنه پرېږدای زدا سه زوی تاسو خشوي چې خپل زندگی ختم کا دغه زوی ته میږ مسلمان رسیدلی دی به تو یې چې مسلمان چې تراکی او کیو مخ لوړ شي کیمزه شمه په قران باندې عمل دا الله وی چې خیر لیر ته حق ورکا الله رسول وی حق ورکا میږ دې په حق باندې ډاکا چای غلا آمد سود عام دا رشوت عام دا رشوت ته د چای ماینه ویل شي به حیاي اډه عامه چلېږي رب پلا قتل یا نشتا قبر آخرت پلا قتل یا نشتا د علماء بے عزتی کېږي مدارس او مساجد پر خندوګونه کېږي او تو غوړې ترقی چې الله ترقی روالي داسې ترقی په دوربین شانو وینه ترقی الله روالي دی الله په لوشدو خو کله وی الله روالي کله چې په قران باندې عمل وی په دا گاون ش ملک ته دا شل کولا بارود په وردل بامینا په وردل وې عزت باندې نن دې دری پی پتونا پینځګینا سالرګینا چیګه چلېږي چای واری پی قرضا نشتا په باندې دنیا ورته هرونه دو ویلې سوا جادو هغه مسلمانی میرا مسلمانی هغه په قران باندې عزت مند عمل دا هغه په قران عمل د مش په قران عمل نشتا حالات میں د رب پلوش دی حالات میں درست کېږي کله میں درست کېږي قران باندې چې عمل روشي زخپل خبره طرف ترسن نن د مسلمان په دماغ شاده نرسی چې په قران شه کامیابی دو جنوبی وزیرستان سے میں بیانوں اسی غٹ پولو پیغ بندے لکلی کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا ہے کچرے مکش تلل غوڑے بے پڑھائی تعلیم کوے اس مسلمون تو نہ پاتا کاؤں دیکھنا تعلیم قرآن مرادو دیکھنا تعلیم حدیث مرادوی نہ انگریزی تعلیم کم سو بینا اجرینا چپ قرآن بندے دی چپ دا بندے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے رکھائی مسلمان نن دمرت ذہن بگڑاو شو دا چاگا سو بینا روخلی پسکول کالجو پہ یونیورسٹی بندے لگائی ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں
زی دے خلاف نہیں دے انگریزی تعلیم خود دغ ظلم خلاف دا ظلم دا عزت مند دے چه صحب دے قرآن و دے احادیث پویلے دا واقع جرو فضیلت پہ یونیورسٹی بندے لگاوے علامہ سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ علیہ و محتصر المانیش دے ظلم مانا کئی جعل الشیء فی غیر محلہ یو شاید خپل محل نا سوا پا بلزویش کشیر دے دغیتا ظلم ویلا شی ران دے قرآن دے تعلیم سارا ظلم دا نن پا قرآن بندے عمل نشتا پا عقائد شے بیگار دا مرگنا بات قبر آخرت پلا قتل نشتا چے قبر الرون دا آخرت الرون دا اخپل ربط دے زندگی حساب کتاب ورکول دی دغی خبری یقین شتانا او کشتا دا بے دیر لوی میٹاو دا اب بیان چوری پیخ ٹیم سے لشکی جذبہ جوڑا شی او چی کلا دیغ مائن دون ناو دی ہر سختم